په یو حدیث کې اووه کلمات راغلي دي او هغه اووه کلمات چې څوک همیشه وایي او همیشوالی به کوي نو په دغه بنده باندې به الله رب العالمین د خیر د برکت د مغفرت او د رزق دروازې راخلاص کړي. الله به ول په مال کې برکت ورتوي، په عمر کې به ول الله برکت ورتوي، کورنۍ او په خاندان کې به ول الله خیرونه راجمع کړي او الله به ورته مغفرت هم وکړي. او بهترین کلمات دي حدیث کې راځي عن انس بن مالک رضی الله تعالی عنه. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي وجاء اعرابي الى النبي صلی الله علیه وسلم، یو ځل یو بانډوال د نبی صلی الله علیه وسلم خواله رالی او فقال علمني خیره. دی بانډوال ویل یا رسول الله خیر راته وښیه خیر. نو فاخذه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیده، دا بانډوال نبی صلی الله علیه وسلم د لاس نه ونیو او وقال نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دی بانډوال ته وی قل وایه چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا کلمات څلور کلمات ورته وښودل او حدیث کې راځي فعقد الاعرابي على يده. دا نبی صلی الله علیه وسلم ورته چې دا کلمات ښودل نو دی بانډوال به داسې په دې لاس باندې شمارل یوه دوه درې داسې. نو بیا د بانډوال ته چې کله دا کلمات نبی صلی الله علیه وسلم وښودل نو دا بانډوال لاړ ومازه داسې مخکې لاړ وتفکر او څه فکر یې وکړو ثم رجع او بیرته واپس رالی داسې مخکې لاړې نو لږ شان سوچ یې وکړو بیا واپس رالی فتبسم النبي صلی الله علیه وسلم. نبی صلی الله علیه وسلم وخاندل وی د دې سړي ګوره پوره د زړه تسلي نه ده شوې. بیرته واپس رالی چې رالی وی یا رسول الله ای د الله پیغمبره دی بانډوال ویل وی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر هذا لله. دا سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اکبر دا خو د الله دپاره شو. نو فماذا لي ما دپاره پکې څه پیدا شوله، ما پکې څه ګټه وکړله، ما ته پکې څه میلاو شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل ای بانډواله کله چې ته ووایې چې سبحان الله نو الله رب العالمین درته وایي صدقت رښتیا دي ویل. کله چې ته ووایې چې الحمدلله نو الله درته بیا وایي چې صدقت رښتیا دي ویل. کله چې ته ووایې چې لا اله الا الله نو الله درته وایي صدقت رښتیا دي ویل. الله ستا د خبرې جواب درکوي، ستا تصدیق کوي. کله چې ته ووایې الله اکبر نو بیا درته الله رب العالمین وایي چې صدقت رښتیا دي ویل. او د دې نه وروستو چې ته داسې وایې چې اللهم اغفر لي یا الله ته ما معاف کړي نو قال الله الله درته وایي چې وقد فعلت بس ته مې معاف کړلې. د دې کلماتو نه وروستو تا دا کلمات وایي چې اللهم اغفر لي یا الله ته مې معاف کړي نو الله درته وایي چې بس قد فعلت معاف مې کړلې. او اذا قلت کله چې د دې کلماتو نه وروستو ته داسې وایې چې اللهم ارحمني یا الله په ما باندې رحم وکړي نو الله رب العالمین درته وایي وقد فعلت رحم مې د باندې وکړو. او اذا قلت کله چې دا کلمات ووایې د دې نه وروستو چې اللهم ارزقني یا الله ته ماله رزق راکړي نو قال الله رب العالمین درته وایي قد فعلت رزق مې همدله درکړو. نو حدیث کې راځي فعقده الاعرابي دی کلماتو له دې عربیو د بانډوال وشمارلې په خپلو ګوتو باندې چې دا اووه کلمات شو، یو سبحان الله بل الحمد لله بل لا اله الا الله بل الله اکبر او بل اللهم اغفر لي او بیا اللهم ارحمني اللهم ارزقني. نو درې پسې د اخرني شو، ټول اووه کلمات شو. نو دا کلمات چې موږ ووایو نو په دې سره الله زموږ ګناهونه هم معاف کړي، الله وایي معاف مې کړي. په دې سره الله رب العالمین په موږ باندې رحم وکړي او په دې سره الله رب العالمین په موږ باندې د رزق او د خیر او د برکت دروازې هم راخلاصي.